السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پښتو سکیچویر زده کړې لومړۍ برخې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د سکیچویر کوم مهم شیان چې دي هغه تاسو ته معرفي کوم او څنګه کولی شو مثال سکیچویر ته پروجیکټ اضافه کړو او څنګه کولی شو د سکیچویر څخه پروجیکټ بیرته وباسو تر څو د یو بل چا ته یې ولیږو یا د یو بل چا ته د لیږلو لپاره سکیچویر بکاف یعنې سکیچویر پروجیکټ بکاپ کول. نو سکیچویر خلاصوو. نو سکیچویر مو چې کله خلاص کړ نو تاسو ته داسې یو صفحه راځي چې کله صفحه درته راغله نو په دغه ځای کې تاسو کولی شئ شاته وځو. نو په دغه باندې دغه ځای کې تاسو کولی شئ ریسټور پروجیکټ په نوم باندې دا بټن چې ده په دغه کولی شئ خپل یو پروجیکټ چې تاسو ډاونلوډ کړی هغه سکیچویر ته اضافه کړئ. نو تاسو چې په ده باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دلته کوم پروجیکټونه چې ما باک اپ کړي مخکې یعنې حافظه کې مې ثبت کړي هغه تاسو ته راځي. او که غواړئ مثال تاسو له ټلګرام یا کوم بل ځای څخه ډاونلوډ کړي نو تاسو به دلته فولډر ته راسئ. په هر ځای کې چې هماغه پروجیکټ ثبت وي نو هماغه ځای کې به تاسو خپل پروجیکټ سلیکټ کړئ. بیا به له هغه نه بعد داسې به سلیکټ کړئ بیا به سلیکټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته اوس ما یو پروجیکټ انتخاب کړ. اوس انتظار کوو تر څو ریسټور شي. نو اوس به تاسو بیرته دا ریفریش کړئ دا کوم پروجیکټونه چې تاسو سره دي نو دا پروجیکټ اضافه سو. اوس دومه برخه چې ده د پروجیکټ خپل پروجیکټ جوړول له سره چې بیخي تاسو سره کوم پروجیکټ نه وي او څنګه مثال کولی شو خپل یو اپلیکیشن شروع کړو. نو دغه د برش بیخي شات نو تاسو کولی شئ د پروجیکټ د دغه پلس علامې له ځای څخه خپل پروجیکټ اضافه کولی شئ. نو په دې برخه کې تاسو ته بیا یو څو نور اپشنونه هم دي. یو چې دا مثال د هغه آیکن ده د اپلیکیشن آیکن ده. دوهم چې ده د اپلیکیشن نوم انټر اپلیکیشن نیم. او څلورم چې ده ایډوانسډ سیټینګ یعنې دا چیش لپاره پکارېږي. نو تاسو د دې د هغه لپاره مثال د پوهېدلو لپاره فقط دغه د سوالیه په علامه باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته کوم یو نوم چې ده مثال کلر پرایمري دغه رنګ چې ده دا دغه ځای کې استفاده کېږي. نو کلر پرایمري دلته تاسو وګورئ دا په دغه یعنې د ټول بار رنګ ته ویل کېږي. او کلر پرایمري ډارک یعنې دا بیا د سټارټ بار رنګ ته وایي. او کلر اسنټ دا بیا دغه د پروجیکټ هغه کوم ایډیټ ټکسټ وي د هغه خط ته کارول کېږي. او دغسې د کلر کنټرول هایلایټ دا چې ده بیا د بټن هغه کلیک باندې چې کوم هغه اثر راځي هغه رنګ ته وایي. او دا کلر کنټرول نارمل دی بیا د بټن یا خپل هغه ته وایي. نو دغه رنګونه دي چې مثال تاسو کولی شئ دا په دغه ځای څخه بدل کړئ. نو په دغه ځای باندې چې تاسو کوم رنګ باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ رنګ انتخاب کړئ خپل. او له هغه نه بعد چې ده البته زده کوو پیکج نیم ده. پیکج نیم د دې لپاره استفاده کېږي چې هر اپلیکیشن ځان ته یو ځانګړی پیکج یعنې پیکج نیم لري. نو پیکج نیم په دغسې مثال د دغه پروجیکټ نوم پیکج نیم چې ده کوم ډاټ مای ډاټ نیو پروجیکټ 250 دا ده. که تاسو د دې پروجیکټ دا پیکج نیم یو بل اپلیکیشن جوړ کړ او پیکج نوم مو همدا ورکړه نو هغه اپلیکیشن د ده په څېره نصبېږي یعنې دا اپلیکیشن چې پېژندل کېږي یو بل سره مثال توپیر یې کېږي د پیکج نوم باندې. که د پیکج نوم یې بدل وي بیا دوه دانې اپلیکیشنونه ترې جوړېږي. که د پیکج نوم یې یو شی وي نو هماغه یو اپلیکیشن به وي. او دا د پروجیکټ نیم ده دا په سکیچویر کې خالي استفاده کېږي چې کله تاسو باک اپ کړئ یعنې ځان سره په حافظه کې ثبت کړئ بیا په دغه نوم باندې ثبتېږي. کولی شئ تاسو دغه نوم بدل کړئ. او دا چې دا ورژن ده چې دا اپلیکیشن څویم ورژن ده دلته تاسو انتخابولی شئ چې دا کوډ ده مثال درېیم ورژن څلورم او دلته تاسو نیم ورکولی شئ ورژن ته مثال دلته شپږم دلته شپږ اشاریه داسې تاسو کولی شئ بیا په شپږو کې هم اشاریه هغه هم ورکوئ. نو دا ثبت کړئ ځان سره. نو شپږ نه بېرته یو کوو شپږ اشاریه دا صحیح سو یو اشاریه یو. نو اوس تاسو دلته په دغه ځای باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته آیکن غواړي چې آیکن ورکړئ.
نو تاسو به ګالري ته راسئ او خپل آیکن به ورکئ. نو اوس به بېرته راسو، یو اپلیکیشن به یو پروجیکټ به جوړ کړو. دلته به زه نوم ورکړم پروجیکټ. تاسو کولی شئ هر نوم ورکړئ، پښتو یا انګلیسي، خو په پیکج نیم کې فقط انګلیسي، هغه هم په وړو حروفو منځ کې فاصله باید نه وي او خالي ټکي په مابینځ کې کولی شي راسي. نو اپلیکیشن کریټ کوو، نو دا یې موږ پروجیکټ جوړ شو. او دوهمه طریقه یې څه ده، مثال تاسو دلته خپله د هغه صفحې ته راسئ، د سکیچ ویر صفحې ته. نو تاسو چې مثال غواړئ د پروجیکټ چاته ولېږئ، نو هغه بیا دغه برخه ده، بک اف. او په دغه کې دا نورې برخې چې دي، دا یوه د ډیلیټ برخه ده، دا چې ده بیا نور هغه کوم ایچ ډي کې ورژن چې دي هغه بدلېږي پکې. په ده باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته وایي انکلاود یوزډ لوکل لایبرري، یعنې کوم هغه چې دي لوکل لایبرریان او کسټم بلوک، دا هم ورسره اخلئ. مثال یو چا ته یې ولېږئ، کوم لایبرریانې چې پکې استفاده شوي دي هغه هم ورسره هغې ته ورسي، او که فقط خالي پروجیکټ او کسټم بلاکونه، کوم بلاکونه چې کسټم بلاکونه دي هغه هم ورسي. مثال دا دواړه سره سلیکټ کړئ، نو بیک اپ باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو دلته لیکي چې کریټینګ بیک اپ، نو یعنې بیک اپ جوړېږي. نو لږ انتظار ورته کوو. نو اوس ګوره دلته تاسو د پروجیکټ نوم چې ده نیو پروجیکټ 50، تاسو کولی شئ اوس بېرته یې ریسټور کوئ. تاسو دلته فولډر جوړېږي نیو پروجیکټ 50، دا دغه ځای کې دا بیک اپ شوی ده. مثال د ده ټایم چې ده 8 بجې او 4 منټه، فکس 8 بجې همدغه ټایم باندې موږ دا بیک اپ کړی ده. او له هغه نه بعد چې دا مثال دا کنفیګ، په دغه ځای کې تاسو چې دا مین یوم ایچ ډي کې ورژن او ټارګټ ایچ ډي کې ورژن او داسې د اپلیکیشن کلاس نیم، داسې د خپله ده کې تاسو ګوتې مه وهئ، ځکه چې دا د سکیچ ویر کوم هغه چې ده همغه کلاس نیم د هغه ده، په دې کې کوم تغییرات راولئ شاید اپلیکیشن کار ونه کړي. او دغسې ده ایچ ډي کې ورژن ده چې د پلی سټور لپاره یې تاسو اپلوډ کوئ، نو دا به باید سره هغه کوي، مثال دا باید ان د 1300 پورې کوي دا ټارګټ ایچ ډي کې یا 1 یا 2. هغه ده چې تاسو چې کله پلی سټور ته اپلیکیشن اپلوډ کوئ، تاسو ته وایي چې باید د ایچ ډي کې ورژن او ټارګټ ایچ ډي کې ورژن یې باید دومره وي، ځکه چې بیا یې دغسې نور چې په خپل حالت کې بیا یې نه قبلوي پلی سټور. نو بېرته په کینسل باندې کلیک کوو. او دویمه چې ده دا خو د ډیلیټ برخه ده، تاسو کولی شئ اپلیکیشن د پروجیکټ ډیلیټ کړئ، بېرته به په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ په دغه باندې، نو تاسو کولی شئ هغه ډیلیټ کړئ. نو او درېیمه برخه چې ده مثال دا د ساین اینډ ایکسپورټ، بیا دلته کلیک وسو. درېیمه برخه چې ده دا برخه ده ساین اف ای کې، یعنې تاسو کولی شئ له دغه ځای نه هم اپلیکیشن جوړ کړئ. مثال چې په ده باندې ساین اف ای کې باندې کلیک وکړئ، نو اپلیکیشن به ستاسو جوړ شي. زه اوس مثال کلیک پرې کوم، نو تاسو دلته کیم غواړئ، که تاسو وایئ چې بیخي دلته د کلي ورکوئ، یعنې مثال ساین کوئ هم خو کولی شئ، او که غواړئ بغیر له ساینه هغه کوئ، یعنې ساینوئ یې نه، یعنې کلي نه ورکوئ، یا ساین یوزینګ ټیسټ کې، یعنې ټیسټ کې ورکوئ، نو نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو ته وایي ګیټینګ ریډي ټو بیلډ. نو اوس اپلیکیشن د تاسو له دغه ځای څخه هم جوړېږي. مثال تاسو کولی شئ یا د دې نه جوړ کړئ. نو دلته تاسو ته مثال انسټالېږي نه ډایرکټ، شاید تاسو ته ووایي چې مثال په دغه ځای کې ثبت شو، دغه ځای تاسو ته ښیي چې مثال سکیچ ویر حافظې ته به لاړ شئ، په د موبایل په داخلي حافظه کې سکیچ ویر په نوم، ټکی سکیچ ویر نه، سکیچ ویر تنها په نوم، بیا په هغې کې ساین اف ای کې، بیا په هغې کې نیو پروجیکټ لیز ډاټ اف ای کې، په دغه نوم باندې دغه اف ای کې فایل ثبتېږي. او بل چې دا سورس کوډ فور انډرایډ سټوډیو چې مثال تاسو کله یو اپلیکیشن جوړ کړی غواړئ هغه مثال خپل کمپیوټر ته واړوئ یا انډرایډ سټوډیو ته واړوئ، نو هغه په دغه ځای کې تاسو کولی شئ خپل هغه د انډرایډ سټوډیو سورس کوډ ترېنه ایکسپورټ کړئ. ایکسپورټ معنا یعنې باسل. او درېیم چې ده ایکسپورټ انډرایډ ای بي بنډل، نو دا داسې ده چې مثال کله تاسو ایپ بنډل، تاسو په دغه
برخه کې تاسو کولی شئ چې پلی سټور ته اپلیکیشن پورته کوئ نو تاسو نه هلته اے پي کې فایل نه غواړي، نو هلته به تاسو اے بي فایل ورلیږئ تر څو هغه پلی سټور ته اپلوډ کړي، نو هغه بیا چې کله تاسو اپلیکیشن پلی سټور ته اپلوډ کوو نو هغه په هغه ځای کې کارېږي. او نور چې دي په سکیچویر کې نور د ریسنګ برخې چې دي یو اباوټ موډر دی، دا خو د کوم چا چې دا اپلیکیشن سکیچویر موډ کړی دی، یعنې یو خو ساده سکیچویر دی، بیا چې پرو کړی دی مثال کومې ځانګړتیاوې ور اچولي دي دا دومره خاص شی نه دی، خو په دې کې ټولو کې مهم شی چې د ډیولپرز ټولز دي. په ډیولپرز ټول کې به انشاءالله بلاک منیجر او د بلاک سلیکټر منیو منیجر. بلاک منیجر خو داسې مثال تاسو کولی شئ په دې کې خپل کسټم بلاکونه را اضافه کړئ، مثال په دغه هغه باندې به ورته یوه برخه جوړه کړئ چې مثال دا بلاکونه د څه شي لپاره دي، مثال زه اوس ورته وایم چې دا بلاکونه د ډیزاین دي. مثال لومړی به یو فولډر جوړ کړئ چې مثال د بلاکونه په هغه دې بیا سیف کړئ، چې کله هم سیف کړئ نو لاندې به اخر کې به تاسو ته ډیزاین برخه راسي. نو تاسو کوم بلاکونه جی اس 1 فایل وي نو هغه به تاسو مثال په دغه طریقه باندې اوس ګوره زه امپورټ بلاک باندې کلیک کوم نو ما سره دلته بلاکونه موجود دي د میوزیک پلیر، یعنې د صوتي اپلیکیشن د جوړولو کوم بلاکونه چې دي هغه ما سره دلته اوس زه سلیکټ کوم، دلته به تاسو آل باندې سلیکټ کړئ، دا د ټول هغه بلاکونه تاسو دغسې طریقه باندې خپل سکیچویر ته اضافه کولی شئ. نو دا کوم ابتدایي درسونه چې دي دا باید تاسو مخکې له مخکې زده. یو داسې د بلاک سلیکټر مینیو په دغه کې تاسو جی اس 1 فایل تاسو فقط یو دانه جی اس 1 فایل چې په هغه کې تاسو دغه سیسټم چې په دغه ځای کې تاسو کوم بلاک کې سلیکټ غواړئ، مثال کوم هغه غواړئ مثال ټایپ ویو غواړئ هغه په بلاک کې سلیکټ کېږي، نو دا به هم تاسو ته انشاءالله په اوس په دغه ځای کې دروښیم چې دا په دغه ځای کې کارېږي. نو اوس مثال چې تاسو په دغه ځای کې ان کریټ باندې کلیک وکړئ، مثال تاسو د ډیالوګ یا کوم بل شي هغه استعمالوئ په هغه ځای کې دا کارېږي. زه اوس دلته د ډیالوګ کوم بلاکونه چې دي هغه زه تاسو ته کوم درښیم چې دا په کوم ځای کې کارېږي، نو دا وینئ دغه ځای کې ټایپ ویو چې ده دغه شیان دا ټول شیان چې تاسو ته ښکاري دا په همدغه ځای کې کېږي، مثال په دغه ځای کې اضافه شوي دي، زه یې تاسو ته درښیم وینئ ویو ګروپ لاینر لیاوټ او ریلیټیف لیاوټ او همداسې سکرول ویو دا ټول چې دي اوس تاسو کولی شئ په دغه ځای کې هغه کړئ، مثال زه اوس تاسو ته درښیم دا په دغه ځای کې اضافه شوي دي، مثال تاسو کولی شئ یو کوم بل ویریبل هم په همدغه طریقه باندې خپل دغه سلیکټر مینیو ته هغه کړئ، مثال دلته اوس وینئ ویو ګروپ او لاینر لیاوټ دا په دغه ځای کې کارېږي، مثال بلاک کې چې کوم شی انتخابېږي په دغه ځای کې تاسو ور اضافه کړئ چې دغه ځای کې باید دغه شی انتخاب شي. او کمپوننټ منیجر دغه ځای کې تاسو خپل کمپوننټونه اضافه کولی شئ، کمپوننټونه بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته مکمل تشریح کوو چې کمپوننټ څه شی ده او څنګه څه لپاره استفاده کېږي، هر کمپوننټ ځانته کارونه کوي. او دا ایونټ منیجر دی، مثال په دغه ځای کې تاسو کولی شئ یو ایونټ هغه کوي اضافه کوي، مثال دلته ما کوم ایونټ نه ده هغه اچولی ځکه ایونټ دومره په کوم چې خپل سکیچویر کې دي هغه تر ډېره حده کار کوي، که به وروسته کوم ایونټ ته اړتیا پیدا شي نو هغه به بیا دې هغه وخت کوو، که داسې دا لوکل لایبرري دي دا خپله دا طریقه نه لري، مثال داسې کله تاسو ته یو څوک پروجیکټ راولېږي په هغه کې کومې لایبرریانې استعمال شوي نو هغه تاسو ته په اتومات ډول دلته خپله راځي، او کولی شئ مثال دغه ځای کې له لینک نه لارې یعنې کومه لایبرري ګیټ هاب کې یا په کوم ځای کې نو تاسو کولی شئ امپورټ یې کړئ. دا ایونټ برخه ده صبر لایبرري لوکل لایبرري په دغه ځای کې تاسو ته وایي چې دا ډي ایکس ده که ډي ایټ ده نو تاسو یا ډي ایټ ورته دغه ځای کې به خپل هغه رایټ لایبرري ډیفنسیو ورته ولیکئ، نو دا لایبرري ده او دا موډ سیټینګ ده، دا نور تنظیمات دي مثال چې په دغه کې کوم تنظیمات استفاده کېږي او دا نور داسې خاص شی نه دي. نو دا ساین اف کې وایي ټیسټ کې دغه ځای کې به تاسو اف کې ورته انتخاب کړئ، مثال چې یو د ټیسټ کې باندې ساین کوئ د باندې تاسو کولی شئ بل اپلیکیشن هم مثال ساین کړئ. نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به څنګه کولی شو مثال داخل کې کار وکړو، دا خو مثال د سکیچویر خپل هغه کوم داخلي تنظیمات او سیسټمونه چې ول هغه مو درته تشریح کړو، اوس تاسو ته غواړم مثال په پروجیکټ کې کمپوننټ څه کار کوي، ایونټ برخه څه کار کوي، لیاوټ کې څه کار کېږي، مثال دغه نور د څنګ د مینیو کوم هغه شي هغه به په راتلونکو ویډیوګانو کې لومړی درته تشریح کړو، بیا به وروسته کار پرې کوو چې تاسو ته مثال دغه ویجټ د څه شي لپاره استفاده کېږي او څنګه استفاده کېږي. نو تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله جل جلاله سپارم، الله مو بس.